ننګرهار کې د چرمدوزۍ دودیز هنر چې د یوې پیړۍ تاریخي مخینه لري لا هم د خلکو ترمنځ خپل ځانګړی ځای ساتلی او د خوښیو ودونو او ځانګړو مراسمو پر مهال د افغاني دود د یو مهم برخې په توګه کارول کیږي. د چرمدوزۍ هنر یو تن استاد وایي افغانستان کې د چرمدوزۍ هنر نږدې 100 کاله تاریخي مخینه لري او هڅه کوي چې د دې دودیز هنر د ژوندۍ ساتنې ترڅنګ راتلونکو نسلونو ته هم انتقال کړي. چرمدوزۍ کمیسونه په اصلا خدا خو زنانه رواج دی، زنانه لباس دی. بیا نارینه ځکه استعمالي چې واسکټونه په ودونو کې شاوګان هم اچي او ناوګان هم د لباس اچي او غیر د هغې نه هم نور دا څه چې دي محفل ته چې راځي هر سړی د واده په پروګرام کې اچي او خوشحالي ده، ورځ نیمه ورځ د خوشحالي تیری. د چرمدوزۍ او تن کاریګر بیا وایي د پخوانیو دودیزو طرحو ترڅنګ د خلکو د غوښتنې مطابق نوي او بېلابېل ډیزاینونه جوړولی شي. دلته موږ مختلف نوع کمیسونه جوړو د ګڼ افغاني خلک چې فرمایش ورکوي فرمایشونه هم جوړو، بازار دپاره دکاندارانو ته هم جوړو. په ګڼ افغاني کې مختلف کمیسونه دي لکه ماکسي کمیسونه، لنډ کمیسونه، دنباله، ماشومانو ته واسکټونه، کلباتو، چرمه، مختلف نوع دي. نو په ننګرهار کې 2 قسمه کمیسونه ډیر رواج دي، یو چې دا لنډ کمیسونه، بل ماکسي کمیسونه. د چرمدوزۍ او نورو بېلابېلو کالیو تن هټیوال وایي د چرمدوزۍ د کالیو بیې د ډیزاین، کیفیت او کار له اندازې سره توپیر لري. ځینې ارزانه او ځینې بیا د ځانګړو ډیزاینونو له امله په لوړه بیه پلورل کیږي. موږ سره په ګنډې افغاني کالیو کې د 1300 افغانیو نه تر 15,000 افغانۍ پورې شتون لري چې په دې کې موږ سره واسکټونه موجوده دي چې په چرمدار واسکټونه دي چې په ګنډې افغاني دپاره استعمالیږي چې هغه واسکټونه له 800 افغانۍ نه تر 2500 افغانۍ پورې قیمت لري. د یادونې وړ ده چې چرمدوزۍ په ننګرهار کې له پخوانیو دودیزو صنایعو شمیرل کیږي چې د وخت په تېرېدو سره د دې هنر بڼه لا نوره هم بدله شوې او اوس په بېلابېلو ډیزاینونو او ډولونو بازار ته وړاندې کیږي.